په دې حدیث کې لوی شان د مور ذکر دی چې مور واقعا د هغه هستی ده چې دې مثل نه پیدا کیږي. نو په دې وجه باندې د دې سره احسان درې ځلې نبی صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی. یعنی د الله د حقوقو نه بعد په انسانانو کې مور او پلار کې بیا مور دا درې ځلې حق لري. امام نووي رحمه الله فرمایي وجم دا دوی چې هغه ډېر مشکلات تیر کړي دي، نه همیشته تقریبا عادتا په خېټه کې دا ساتل دا وړه خبره نه ده. یو دونه شی اضافت څنګه ته واچوه همیشه د پاره شپه ورځ تا سړی تنګوي، نه همیشه ته په خېټه ساتلی. د تا سره کار هم کړی دی، د تا سره خدمتونه هم کړي دي، د کور کار یې کړی دی، د خپل خاوند خدمت یې کړی دی، د نورو بچو یې کړی دی. زموږ په معاشره کې بیا د نور کور هم ور په غاړه د دومره خدمتونه کړي دي سره د تا همدغه رنګې بیا زیږولو کې تکلیف او بیا 2 کاله ته په غې کې ساتلی، دا مشکلات په تا باندې تیر کړي دي، ستا بیماریانې، ستا وینځل، دا ټول شوګیرونه د شپې ورته بار بار راپاڅېدلی، دا ټول واقعا چې دا 3 ځلې حق لري. ابن بطه رحمه الله هم فرمایي، حافظ ابن حجر رحمه الله دغه نقل کړي دي چې حدیث په دې دلالت کوي چې مور 3 ځلې حق لري، 3 مقدار حق دا لري چې تو سره احسان وکي. د دې دا مطلب نه عزتمند چې پلار به ورته نه، پلار سره احسان دی خدای مطابق 3 چنده بدا کې 3 چنده به دې سره اضافه کې دا دومره حق لري. نو دا کول پکار دی عزتمند د مور سره احسان. افسوس دا چې زمونږ تعامل د میندو سره څنګه دی، په زیات دی چې موږ سره احسان وکړو. ډېر داسې واقعات موږ اورېدلي دي چې میندو ته کنځلې کېږي، د کنځلې څه کوي چې وهل ډبول کېږي د بچو په سر، د ښځې په سر، د یار دوست په سر باندې. دا عظیمه ګناه ده، عظیمه ګناه ده. عزتمندو دې نه ځان ساتل کول پکار دي. مور او پلار دا هغه نعمت دی چې سړي ته د شکر اندازه هغه وخت کې لګېږي چې کله د هغې نه لاړ شي، وفات شي. مور او پلار دا په ژوند کې یو ځل راځي. په دې وجه باندې دا لوی فرصت دی باید سړی د خپل لاس ونه غورځوي. هېڅوک د دې په سر باندې د هیڅ چا په سر باندې باید دا خفه نشي او دغه سختیانې د دې زړه ته ونیسي.